ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1415 هجري شمسي کال د حمل یادوري 30 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکي وي. اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خبرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغاني سرې میاشتې لوري د نورلام صاحب درې اوسیدونکو ته 200 روغتیايي بستې وویشل شوې. د افغاني سرې میاشتې لوري د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د نورلام صاحب درې له 200 تنو سره د روغتیايي بستو البسي او د لومړنیو روغتیايي کیټونو مرسته تر سره شوه. د توزیع په مراسمو کې د لغمان نمائندګۍ رئیس مولوي ولی الله وقار، د الینګار ولسوالۍ مرستیال، د افغاني سرې میاشتې کارکونکو او رضاکارانو ګډون درلود. په دې لړ کې 50 تنه رضاکارانو ته البسه او د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه ورکړل شول. همداراز 400 ښځو ته هایجین کیټونه او د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه او 250 نارینه‌و ته د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه وویشل شول. د یادونه ده چې دغه مرسته د نړیوال فدراسیون له لوري برابره شوې وه. لغمان کې د الصارم فکري او فرهنګي ادارې له لوري 400 د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکو څخه د اخیستل شوي ازموینې پایلې اعلان شوې او مخکښ ګډونوال یې په ډالۍ ونازول شول. بل لور ته د سیالۍ لومړی او دوهم مقام ګټونکي دا ډول سیالۍ مهمې یادوي. نور حال د هدایت الله دانش په راپور کې. د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې د الصارم فکري او فرهنګي ادارې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د بادپخ ولسوالۍ د پوهنې امریت سره په همغږۍ له 400 تنه زده کوونکو د اخیستل شوي ازموینې پیل اعلان شوې. د مسؤلینو په وینا دغه ازموینه د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزې تر عنوان لاندې کتاب کې د مطالعې فرهنګ د رواجولو او ځوانانو د فکري اصلاح په موخه د سیالۍ په بڼه واخیستل شوه چې غوره مقام ګټونکو ته جایزې ورکړل شوې. کومه سیالي چې موږ د بادپخ په ولسوالۍ کې په لاره اچولې وه د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزې تر عنوان لاندې، نو الحمدلله 400 کسانو پکې ګډون کړی و چې له هغې پایلې مو نن اعلان کړلې. دغه پایلو په اعلان کې لومړی مقام ته مو لپټاپ کمپیوټر ورکړ، دویم مقام ته مو قیمتي الفجر ساعت هغه او دریم ته مو نقدي پیسې ورکړلې. بیا تر 18 مقام پورې مو یو جوړه جامې ورکړلې. بل لور ته د سیالۍ مخکښ ګډونوال د غوره مقامونو د ګټلو له کبله خوښي څرګندوي او دغه ډول سیالۍ د مطالعې فرهنګ د دودولو په موخه مهمې بولي. تیر یکشنبه موږ د شرعي نظام په استحکام اطاعت اغیزې کتاب په نوم کې سیالۍ اخیستل شوې چې نن یکشنبه د خوشبختانه په 9 نمرو سره لومړی مقام یې ترلاسه کړ او د اطاعت او کلتور ریاست نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه سیالۍ په لار کې واچولې او په آینده کې دغه غوښتنه کوم چې دغه سیالۍ نور هم موږ ته په لار کې واچوي. موږ په دې باندې خوشحاله یو د اطلاعات او فرهنګ څخه او په 9 نمرو باندې کامیاب شوم او موږ آینده کې غواړو چې دغه شی نور هم پروژې مولوژي سي موږ ته اماده کې به امتحان ورکو او ګډون پکې وکړو. موږ دونه ډېر خوشحاله یو. په دې کتاب کې موږ دا ذکر چې د امیر اطاعت او د امیر اطاعت واجب دی، باید د امیر اطاعت پرته بل کار ونیسي ځکه دا ناروا ده او حرام کار ده. دا په داسې حال کې ده چې د یادې ادارې له لوري تر دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې ورته ازموینې اخیستې وې. لغمان کې له 200 موټر چلوونکو څخه د موټر چلونې په برخه کې نظري زده کړو وروسته عملي ازموینه واخیستل شوه. بل لور ته موټر چلوونکي دغه زده کړې د ترافیکي اصولو تطبیق او د پیښو د مخنیوي په موخه مهمې ګڼي. نور حال په راپور کې. له نظري زده کړو تر عملي ازموینې دا په لغمان کې د امنیه قومندانۍ د ترافیک مدیریت له لوري له 200 موټر چلوونکو څخه د عملي ازموینې لړۍ ده، هغه چې په 15 ورځني کورس کې په نظري ډول زده کړي. د یاد مدیریت د تعلیم او تربیه امیر وایي که په ازموینه کې کم موټر چلوونکی ناکام شي اسناد نه ورکول کیږي او بلې دورې ته پاتې کیږي. نو زموږ دغه درس 15 ورځنی درس و چې دغه کې موږ دغه ډریورانو ته ترافیکي دغه قوانین مقررات دغه درس هم ورکو ورله
چې په دې کې موږ سره ګډونوالو تقریبا 200 پورې که چېرته په دې امتحان کې موږ سره کامیاب شول نو لیسنس ورکوو او که داسې ډریوران نو هغوی ته بیا موږ لیسنس نه ورکوو تر هغه وخته پورې چې دوی ښه ډریوران شي نو بیا دوباره ته امتحان الو. بل لور ته فارغ شوي موټر چلوونکي د ترافیکي اصولو او قوانینو د مراعاتولو په برخه کې یادې زده کړې مهمې ګڼي. ډېر فرق په ډریورۍ کې راځي د موږ له کلي نه سرخکاڼو زیړانۍ نه تر ولایته پورې یعنې ډېرې داسې لوحې لګېدلي چې دا یو ډریور هم پرې نه پوهېږي خو د دې درس سره موږ دا ټولې زده کړې وکړې او بله خبره دې درس سره تقریبا په افغانستان کې 99% حادثې او داسې ټکرونه او دا مشکلات به انشاءالله ختم سي که دا هر څوک په صحیح طریقه ووایي. پخوا به موږ دغه ډریوري کوله خو هغه تکتیکونه او هغه سیستمونه چې دوی اوس موږ ته وښودل دا زموږ یاد نه و هغه رقم باندې. اوس الحمدلله د دې ریاست له خوا نه موږ ته د 15 ورځنی ورکشاپ راکړ شو او دې کې موږ ډېر څه یاد کړل. دلته عملي کار کوو او د دې په مخ کې بس موږ به موټر ګرځوو او د دې چې کوم د قوانین دي په هغو قوانینو باندې انشاءالله امید خدای ته لرو چې کامیاب سو او له دې نه ایسته به انشاءالله کومې غلطیانې چې د موږ وې هغه به نورې موږ نه کېږي. د یادونې وړ ده چې د ترافیکو مدیریت له دې وړاندې هم له سلګونو موټر چلوونکو څخه عملي ازموینه اخیستې او دا لړۍ لا هم دوام لري. درنو قدرمنو اورېدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.